د امرالله صالح پر موټریز کاروان برید ارګ ناټو او اروپایي اتحادیې د چا کار بللی دی؟ سلامونه لیدونکو، دا خبر په دې لنډه ویډیو کې را سره وګورئ. ولسمشر غني د امرالله صالح پر موټریز کاروان نننی برید غندلی او دغه کار یې یو ستر بشري جنایت بللی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه برید کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان دښمنان د داسې جنایتونو په ترسره کولو سره نشي کولای د سولې په لاره کې خنډونه رامنځته کړي. په اعلامیې کې راغلي دغه ډول بریدونه د سولې او ثبات د دښمنانو او د دوی د ملاتړ کوونکو ډلو له لوري ترسره شوي دي چې په ورته پیښو په ترسره کولو هیڅ وخت د سولې په لاره کې خنډ نشي جوړولی. ولسمشر په پیښه کې ملکیانو ته په وخت مرګ ژوبلې هم خواشیني ښودلې او امنیتي ادارو ته یې د څېړنې او پلټنې امر کړی دی. په ورته مهال ناټو او د اروپا اتحادیې د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید غندلی دی. ناټو او د اروپا اتحادیې په بیلابیلو ټویټ پیغامونو کې ویلي دي چې دغه ډول بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار دی او د ملکي خلکو پر مرګ ژوبلې خواشیني ښودلې ده. ناټو ویلي د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امنیت تامین، تاوتریخوالی کم او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ناټو په ټینګار سره ویلي دي چې دوی د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې حساسو شرایطو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او طالبانو بیا په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. له تاسو مننه چې ویډیو هم تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک کړئ، حتما زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بیا او بلې ویډیو چې زه د یو نوي خبر سره بیا راځم، الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.